بس همدغه معمولي خبره وه او ما ته غټ مصیبت ساز شو د بعضې وړې وړې خبرې نه غټه لانجه سازه شي خو ته پې پوهې السلام علیکم ګلدراز خانه څنګه شل دی رالی د خیره سره وعلیکم سلام وعلیکم سلام امانه په خیر علي په خیر ستړي مه شئ وایه که نه څه حال دی جیل کې د شپې ورځې څنګه تېرې شولې د لوس کلي ورکه روکې زه جیل ته تلومه جیل ته څه کالام ته په چکر نه وم تللی چې شپې ورځې جیل کې شپې ورځې څنګه تېرېږي ځان ته ګوره که نه زه خو مبارکۍ له راغلی یم څېره مې له راغشته خو څېرو دوکان بند و تا ماله چېته واده له څېره نه راوړې نو اوس پیسې راوړې او دقلته خو زمونږ اقربي شوه یو مل ته هم پیسې ښه ډېرې ولګېدې یو تاسو هم والله چې تش راځئ نو زه څه وکړمه تاسو پکې لا بیل تاواني اوس پهله شربت هم راوړم په دې مې پوه کړه چې دا ته څه کې بوتل یې یاره مازدیګر هلته ولاړو وریجې مې خوړې او رالل یاره بس چینچی کې بوتلمه نو داسې ورته نه ویم په څه کیس کې بوتل یې څه شلو مړه ملګري بس دا د خپلې خولې د دې الفاظونو له لاسه ښه هغه څنګه نو هغه داسې مړه زه به له یو اسان مثال درکړم که مونږ چېرته کورخه خوړه که نه نو خلکو ته وایي کورخه م والې ده که چېرته خیرات له لاړو واده له اول ته م خیرات وخوړه نو خلکو ته وایي یاره والله مس خیرات هم ووو نو دقسې مې حلیم بیګا وخوړه سهار مې یو کس وویل یاره ما یم بیګا مې حلیم والې دی هغه د اقربی نه د کلیم د پلار نامه وه حلیمو هغه را باندې راپورټ وکړو او د شپې چې هغه م والې وي یاره خو لکه زه اوس په ځان پوه نه یم چې لکه زه یې ولې راوستمه که نه نو بیا راته یو کس وایي ته څه کې راوستې ما یې والله به ما خو داسې څه کار نه دی کړی خو ما یې چې خلیم مې والې دی ما یې په دې وی خلیم څوک دی ما یې خلیم څوک دی نه ده خدای نېکبخته خلیم هغه دال ما له هغه شي نه وي هغه د خوراک شي ما یې هغې ته خلیم وایي خو ما یې مونږ چې وخورو مونږ اکثر بیا داسې وو چې والیم دی نو ما یې کیدی شي دغه نو بیا خلیم ماما سره خدای خو وکړي زوی ته یې ویلي چې په ګلدراز خان دې دا راپورټ ولې کړی زه سړو خو نه یم والې زه خو زنانه والېمه چېرته نوسو به یې ګوانډ کې جنګ منګ لګولې دی ورغلې دی پردې ماشوم یې والې دی بس زنانه پرې راټولې شوې خلیم ماما یې ښه ټکولې دی داسې یې والې دی چې دغه د لاسه مونږ هم جیل ته تلي یو که نه